بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلی یو په شپږ اتیاوم نمبر صفحه کې شپږم نمبر تمرین ته. په شپږم تمرین یا تدریب کې یو څو سوالونه دي. البته درس کې چې څه تیر شوي وي د هغې په هکله یا د هغې په اساس تاسې ماته جواب راکوئ. زه پوښتنه کوم، تاسې جواب راکوئ. کله چې زه پوښتنه کوم تاسې ویډیو سټاپوئ، خپله جواب وایئ، بیا بیرته ویډیو پلی کوئ او ګورئ چې جواب ستاسې درست دی که غلط. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. السؤال الثاني: أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في مسجد بلال. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. متى تكنس الغرفة؟ أكنس الغرفة بعد الفجر. تدې جوابونه ډېر کېدای شي. ورته أكنس الغرفة الساعة الثامنة، 8 بجې. یو څوک وایي 10 بجې. هر یو جواب کېدای شي. البته د جارو پوښتنه ده. متى تذهب إلى المدرسة؟ ښوونځي یا مکتب ته کله ځې؟ أذهب الساعة 7. متى تستيقظ يوم العطلة؟ د رخصتۍ په ورځ کله راپاڅېږې د خوب نه؟ أستيقظ الساعة 10، 10 بجې. ماذا تفعل يوم العطلة؟ د رخصتۍ په ورځ څه کوې؟ أقرأ الكتب، کتابونه لولم. أشاهد التلفاز، تلویزیون ګورم. أشاهد الأفلام، فلمونه ګورم. أكنس البيت، کور جارو کوم. هر یو جواب چې غواړئ را جوړېږي. أين تصلي الجمعة؟ جمعې لمونځ چېرته کوې؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير او في المسجد الجامع، په جامع جماعت کې. متى تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز بعد المغرب، د ماښام نه وروسته. راځو 78 نمبر صفحې ته انتقالیږو. القراءة والكتابة، لیک او لوست دی. انشاءالله دې کې به څه سخت نه وي، ډېر اسانه درس وي. صل بین الصورة والجملة، الجملة والصورة المناسبة. دلته جملې دي، د هغې ترمنځ تاسې اړیکه وصلوئ سره خط. تاسې یو پیرې دا تمرینات حل کړئ او ورپسې چې دی بیا دا ویډیو وګورئ چې تاسې صحیح حل کړی که نه. يذهب إلى البيت بالحافلة، کوم ځای ته خط کش کېږي؟ دې ځای ته، ځکه چې کور ته په بس کې ځي، د بس په واسطه ځي. يقرأ القرآن في غرفة النوم، قرآن کریم لولي د خوب په کوټه کې. د خوب کوټه څنګه معلومیږي؟ ځکه چې هلته کټ دی پکې، یا ډبل بیډ دی یا 2 کسیز کټ. چا چې واده کړی وي ډبل بیډ ښه پېژني، او عموما مجردان خو په سنګل بیډ کې وي، یو بیډ کې وي، هغه بیا صرف کټ وي، او دا ډبل کټ دی. يذهب إلى المدرسة الساعة 8، 8 بجې ځي. چېرته؟ ښوونځي ته، مکتب ته. دا دی 8 بجې. يغسل الملابس في الحمام، جامې چېرته وینځي؟ په تشناب کې. دا دی. تکنس غرفة النوم یوم العطلة. تکنس ځکه وایي چې ښځینه ده،
په رخصتۍ کې څه جارو کوي؟ د خوب کوټه. التدریب الثاني ترازو په همدې 78 نمبر صفحه کې صل بین السؤال والجواب. دلته په دې کالم کې موږ سره کالم ته عمود وایو، په دې عمود کې موږ سره سوالونه دي او په دې عمود کې جوابونه دي. د مناسب سوال سره مناسب جواب تاسې وصل کوئ. متى تستيقظ؟ څه وخت راویښېږې؟ دې نه به خط کش کو. دې ته استيقظ عند الفجر، سحر راویښېږم. أين تصلي الجمعة؟ د جمعې لمونځ چېرته کوي؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. دلته. أين تصلي الفجر؟ د سحر لمونځ چېرته کوي؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. لمانځه نه وروسته نه ویده کېږم. دا بل فقره ده، دا لږ وبلولو، دا به ولولو. دا دواړه فقرې دي، دا به انشاءالله سبا ته ولولو. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.